بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. د ووټ پروګرام د خلاصولو طریقه مو زده کړله. اوس راځو د ووټ پروګرام د شکل سره ځان اشنا کوو، د ځینو برخو سره یې ځان اشنا کوو. په لومړي قدم کې دغه پټه چې ده د ټیټل بار په نوم یادېږي. ټیټل بار یعنې د عنوان یا د سرلیک پټه. په څه معنا؟ یعنې خپله د پروګرام نوم دلته لیکلی دی چې دا یو عنوان سو یا سرلیک سو، او همدارنګه د ډاکومنټ نوم، هر نوم چې موږ ډاکومنټ ته ورکړی وي هغه دلته راته راځي. فرض کړئ مثلا زه دلته اوس یو سی وي خلاصوم. ګورئ دا د وخت څخه نوم لري، ځکه نو دلته ماته څه شي راښیي؟ نوم راښیي. وینئ ګوره خپله ووټ پروګرام او مالک همدرد سی وي 2022 د اولې میاشتې 10. دا ګوره خپله عنوان وښوئ. خو که چیرې موږ دلته دا راسو مستقیما ساده وورډ وګورو، په دې کې بیا ساده دلته ښیي. خو که چیرې فرض کړئ موږ دې ته نوم ورکړو، دلته زه راځمه سیو، دې ته یو نوم ورکومه EBC، یا مثلا نوم ورکومه لنډ ICDL. صحیح ده؟ ICDL مې ورکړی، ډیسکټاپ باندې یې ږدم، ماته به څه شي راوړي؟ وورډ پروګرام. ګوره دا ډاکومنټ څه شي سو؟ ICDL سو. نو دغه ځای ته څه شي؟ سرلیک پټه وایي. په سرلیک په پټه کې څه شي لرو؟ 3 بټنه لرو. لومړی کلوز بټن چې د وورډ پروګرام بندوي، او ورپسې بټن یې 2 حالات لري چې ریسټور ډاون د وورډ پروګرام صفحه کوچنۍ کوي، او 2 حالات یې میکزیمایز صفحه غټوي، مینیمایز د وورډ پروګرام صفحه په ټاسک بار پټوي، بیرته خلاصیږي. وروسته څه شي لرو؟ رایبن ډسپلی آپشنز. دا آپشن کې موږ څه کولی شو؟ په دې کې موږ اټو هاید رایبن کولی شو. ګورئ ټول شیان ورک شوله. څه شي ورک شول؟ رایبن ورک شو. تاسې باید دا وپېژنئ چې دا څه دی؟ رایبن. کوم ځای؟ دلته کلیک کوم، رایبن کوم ځای ته وایي؟ صحیح شو. که چیرې زه ورته وایم شو ټابز، ټابز هم باید وپېژنئ چې ټاب کوم ځای ته وایي. ګوره دغه ځای وایي، دا دې وښیي، نور دې نه یا دا دې ګوره ټابز ته. که چیرې ورته وایم چې شو ټابز اینډ کمانډز، یعنې تاسې ګورئ د دې څخه باید دا زده کړئ چې دا ځای څه شو سو؟ کمانډ سو، دا ټابز سو. صحیح سو. او دغه ټوله ځای چې دی دا رایبن ورته وایي. صحیح ده؟ دغه رایبن چې څنګه یې تاسې تلفظوئ هغه ستاسې خوښه ده. صحیح سو. نو دلته مو څو شیان زده کړله؟ ټابز مو وپېژندئ، کمانډز مو وپېژندل، ټیټل بار مو وپېژندئ، او دا چې شي دی دا مالک همدرد از ساین ان، دا یوزر دی چې زه ورته اډ یم، چې مخکې مې هم تاسې ته د دې په اړه معلومات څه ده. شیر چې شي دی؟ وایي شیر دیس ډاکومنټ اینډ سی هو اټ از شیر. د چا سره شریک کوئ یا د چا سره شریک شوی دی؟ دغه خپل کار چې څنګه کار مو کړی هغه شریکولی شو په هغه صورت کې چې موږ کنیکټ واوسو، ساین ان واوسو. مخ پرته له هغه څخه یې نشو کولی موږ سایز او هر څه تغیر او تبدیلولی شو. راځو د ټیټل بار په دې سر کې څه شي دی؟ کسټمایز کویک اکسس ټول بار. دا ټول بار څنګه دی چې کله پر دې باندې کلیک کوو موږ دلته ګوره نیو اضافه کولی شو، یو وخت یو صفحه خلاصوو، ګوره دا د نوې صفحه مې جوړه کړل، هغه لاندې ده. صحیح ده؟ همدارنګه اوپن و، سیو و، ایمیل و، کویک پرنټ و، پرنټ پریویو، اینډ پرنټ و، ایډیټر دی، ریډ الاود دی، انډو، ریډو، ډرا ټیبل. یعنې دغه ټوله شیان دلته موږ څه شي کولی شو؟ چیک مارک کولی. چې دا ماسې مو چیک مارکه، چیک مارک مې لیکئ، دا دی موږ صفحه ښیي چې په پرنټ کې څنګه ښیي. بېرته راشه دغه ځای کویک اکسس ټول بار کې موږ دا شیان کولی. دا بیا وروسته راځو چې په دې اخره کې ګورئ مور کمانډز، چې بیا موږ زیات کمانډونه او شیان غواړو. دا بیا د وورډ آپشن خبره ده. بیا دا هلته د خیر سره درس ته راځو، درس یې وایو اوس دی. راځو په اخره کې څه شی دی؟ شو بلیو د رایبن. رایبن لاندې وایي څه شي وښیه، څه شي وښیه. وګورئ دلته څه شو؟ ورک شو. دغه کویک اکسس ټول بار چې دی وایي دا لاندې وښیه. که اوس به ورته وایم چې شو د رایبن، یعنې دغه ځای د رایبن په نوم یادېږي. صحیح ده؟ هم د دې لوړ یې وښیه، دې لوړ شو. بس دغه د کویک اکسس ټول بار دی. دا څه شي دی؟ کویک اکسس ټول بار. دا څه شي دی؟ فایل دی. فایل کې موږ
مختلف شیان لرو چې دا په وروسته کې بیا د خیر سره وایي لکه info new فینو سیو سیوازو استوریو پرنټ شیر ایکسپورټ دا ټوله وروسته د خیر سره یو کمانډ بای کمانډ سټیپ بای سټیپ یا زینه په زینه وایي. دا دی څو منیو بار. موږ دې ته څه شی وایي؟ په مجموع کې ټاپس ورته وایي او په عین زمان کې دې ته منیو بار هم وایي. یعنی د دغه لیست دی دا ټول شیان چې موږ یې پکې لرو. په دې کې بیا په دا یو منیو کې څه شی شته؟ دا ټوله منیو بار شو. دغه یوه منیو کې چې شته دغه یو ګروپ دی. صحیح ده؟ دا یو ګروپ یا یو اپشن دی. په دې اپشن کې ګوره کټ یو کمانډ دی، کاپي بل کمانډ دی، پالمي پرنټر او پیسټ او په دې کې دا نور شیان چې څومره وي دا ټوله کمانډونه. دا هم یو ګروپ دی یا یو اپشن دی چې په دې کې بیا مختلف شیان شته. اوس نو که چیرې ته دلته دا وایې دا خپل ځان ته شیان لري، که پرنټ وایم فونټ وایم مثلا خپل ځان ته شیان لري. یعنی د څو کمانډونو مجموعې ته یو ګروپ وایي. صحیح ده؟ د څو ګروپونو مجموعې ته یو منیو وایي، د څو منیو مجموعې ته منیو بار وایي. صحیح شو؟ په دې خبره خو انشاءالله پوه شواست. تر دې کمانډونو لاندې دغه ځای ته رولر وایي چې دغه موږ ته ورقه د سر د خوا اندازه کوي او دا یې د بغل د خوا اندازه کوي. دا هم رولر دی. دا هارزنټل یعنی افقي رولر دی او دا هم عمودي رولر دی. دلته موږ ته دغسې ښیي. صحیح شو؟ دا څو سکرول بار، ورټیکل سکرول بار یعنی ورقه لوړ وکښته چې بیا که چیرې دا بیا داسې یو زوم رانږدې کړو دلته بل سکرول بار هم پیدا کېږي چې هارزنټل سکرول بار ورته وایي چې راسته او چپه طرف ته ورقه بیایي. وروسته دغه ځای ته سټیټس بار وایي. سټیټس بار د معلوماتو پټه ده. څنګه معلومات پټه ده؟ دلته موږ پیجونه راښیي چې څو صفحې او په کومه صفحه کې ولاړ یم، څونه لغاتونه مې لیکلي دي. صحیح شو؟ په کومه ژبه باندې متن لیکم یا په کومه ژبه کار کوم هغه هم دلته موږ ځان ته غوره کولی شو. صحیح شو؟ او همدارنګه په دې کې په دې سټیټس بار کې موږ څه شي لرو؟ ریډ موډ لرو چې مثلا موږ دا کتاب په شکل نه دی چې کتاب وایه دا رقم یې ښودی شو، او که د پرنټ دا بیا څه شي دی؟ پرنټ لیاوټ د چاپ په شکل یې موږ ته ښیي چې څه رقم معلومیږي. ویب لیاوټ یعنی د انټرنیټ د صفحې په شان موږ ته دغه راکوي. که زه څومره نږدې کوم لرې کوم هغه صفحه د انټرنیټ د صفحې په څېر. او په عین زمان کې د زوم اوټ او زوم ان اپشن شته. دلې ته چیرې شته ده؟ دا هم پر سټیټس بار او دلته یې فیصدي هم کدلی شو چې خپل په خوښه باندې لږ و ډېر و لوړ هر رقم منې صفحې و دا شیان جوړ کړو. او دغه ځای دا سپینه پرده چې ده د وینډو هم ورته وایي شو. په ټوله کې دا ټوله صفحې ته وینډو هم وایي شو چې یوه وینډو ده چې دا هر څه پکښې جوړ دي، مګر دغه خپله ډاکومنټ یا زموږ هغه سند چې موږ دلته هر کار کوو هغه هم په همدغه ځای کې ترسره کېږي. دا و د ووډ پروګرام د شکل سره اشنایي. وروسته به بیا په بله ویډیو کې نور درس تعقیب کړو. د اوس لپاره همدومره بس دی.